بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د نن ورځې درس دی په لیجر باندې. ګوري لیجر لومړی به تعریف ترې شو انټروډکشن ټو لیجر. لیجر څه ته ویل کېږي؟ لیجر از ناون as the book of final entry. اول خو دا په یاد ولرئ چې لیجر چې دی موږ سره بوک آف فاینل انټري په نوم باندې یادېږي او ژورنال چې دی موږ سره اوریجنل بوک آف انټري په نوم باندې یادېږي. all journal entries are transferred posted into the ledger. کله هم چې موږ تاسې په خپل بزنس کې یو راکړه ورکړه کوو او د هغې ټرانزیکشن راخلو په ژورنال کې ځان سره ریکارډ کوو. د ژورنال د ریکارډ څخه وروسته بیا د کلاسیفیکیشن دپاره دغه ټول ټرانزیکشنونه د ژورنال څخه لیجر ته انتقالیږي، یعنی د بوک آف اوریجنل څخه بوک آف فاینل انټري ته انتقالیږي. It helps in summarizing and classifying financial transactions. ولی منګو تاسې د ژورنال څخه ټرانزیکشنونه راخلو او هغه بیا پوسټ کوو یا لیکو په لیجر کې، دا منګو تاسې د دغه هدف دپاره کوو summarizing and classifying financial transactions. یعنی په ژورنال کې خو جنرال لیکل شوی اوسي، یعنی په یوه ورځ کې ممکن مختلف اکاونټونه موږ سره افیکټډ شوي اوسي او هغه طبقه بندي شوی نه وي، فقط عمومي لیکل کېږي ژورنال کې. کله هر اکاونټ چې موږ سره جلا کوو او هر اکاونټ مشخص کوو نو د دپاره به موږ تاسې ضرورت لرو چې د ژورنال څخه دغه ټرانزیکشنونه راواخلو او په لیجر کې ځان ته ولیکو. لیجر کې به موږ سره هم سمرایز شي، خلاصه به شي، او دوم کار به موږ سره دا وشي چې کلاسیفاینګ طبقه بندي به وشي، هر یو اکاونټ به سره جلا شي او مشخص موږ ته به معلوم شي. A ledger is a book or digital record that contains all the accounts of a business. ګوري دغه لیجر چې دی یا موږ سره لکه مخکې مې چې ویل یا موږ سره فزیکي او کتاب ده، کتابچه د چې هغې کې لیکل کوو، او یا هم ډیجیټل ریکارډز دي چې اوس معمولا خلک ډیجیټل ریکارډز ځان سره ساتي، یعنی د کمپیوټر په واسطه باندې دغه حساب کتاب ځان ته مخ ته وړي ځکه اسانه دی. نو لیجر هم هغه کتاب ته ویل کېږي چې په هغه کې ټول هغه اکاونټونه چې په یو بزنس کې په یو کاروبار کې موجود وي، که هغه سیل اکاونټ وي، پرچیز اکاونټ وي، که هغه لیبلیټي وي، اسیټ وي، هر یو اکاونټ چې واوسیږي دغه ټول مکمل اکاونټونه چې دی د یو بزنس هغه د لیجر په کتاب کې موجود وي او هلته معلومیږي چې په یو بزنس کې څومره اکاونټونه داخل دي یا انولف دي. It shows the balance of each account after posting from the journal. د لیجر بل لویه مرسته موږ سره دا ده چې کله هم موږ تاسې د ژورنال څخه ټرانزیکشنونه اخلو او لیجر ته انتقالوو نو هر یو اکاونټ هغه ارقام چې کوم دي، هغه پیسې چې کوم دي، هغه موږ ته په مشخص ډول باندې راښیي چې یو اکاونټ کوم لور ته حرکت کړی او څومره بیلانس پکې موجود ده. Importance of ledger ترازو. د لیجر اهمیت پسې کې دی. ګوري provides complete details of each account. په یو بزنس کې چې څومره اکاونټونه داخل وي د هغه ټولو اکاونټونو یو تفصیلي معلومات موږ تاسې ته راکوي. همدا ډول helps in preparing the trial balance. که چېرته موږ تاسې ژورنال ولرو او لیجر جوړ نه کړو بیا راشو ټریل بالانس جوړ کړو نو دا امپاسیبل خبره ده، دا به موږ تاسې ډېر زیات په عذاب کې. یوه خبره. دومه خبره دا ده چې حتما به حساب کې موږ تاسې نه ګډوډي کېږي او موږ تاسې به ټریل بالانس ځان ته نشو جوړولی. نو د ټریل بالانس په جوړولو کې زموږ تاسې سره ډېره مرسته کوي د لیجر بوک یا د لیجر کتاب. دریم اهمیت چې دی essential for making financial statements, profit and loss, balance sheet statement. ګوري دغه لیجر چې دی موږ تاسې سره د مالی راپورونو په جوړولو کې هم مرسته کوي، لکه د ګټې او تاوان مالی راپور چې موږ تاسې جوړو یا همدا ډول بیلانس شیټ ځان ته جوړو نو دا موږ تاسې سره د لیجر په مرسته باندې جوړیږي. دغه هم د لیجر فارمټ د موږ سره ډیټ لیکل کېږي چې په کوم تاریخ کې او پرټیکولرز او یا هم ډیټیلز لیکل کېږي چې په دغه تاریخ کې کوم یو اکاونټ څومره ډیبټ شوی او څومره کریډټ شوی. فرض که دریم 2025 کال کې زموږ ستاسې کیش اکاونټ چې د 10,000 افغانۍ ډیبټ شوی دی
او همدا ډول په څلورم د 5/2025 کې زمونږ سیلز اکاونټ 1000 افغانۍ بیرته څنګه شوی کریډیټ شوی دی. نو دا زمونږ سره د لیجر اکاونټ فارمټ دی، ډیر ساده او سمپل اکاونټ فارمټ لري، فقط اکاونټ نیم لیکل کیږي. د لیجر کې هم موږ تاسو سره به فارمټ په دوه ډول دی. یو ټي اکاونټ ورته ویل کیږي چې فقط ټي لیکل کیږي، یو خواته ډیبټ لیکل کیږي، بل خواته کریډټ لیکل کیږي. یعنی هغه فارمټ نه هم موږ تاسو کولای شو چې استفاده وکړو. ان شاء الله چې کله مو پریکټیکل درسونه شروع کړو په هغه به هم خبرې کوو. بل هم راځو من steps of posting from journal to ledger. څه ډول موږ تاسو د ژورنال څخه ترانزیکشنونه راوخلو او په لیجر کې ځان ته ولیکو. ګوري د کې به تاسو څو خبرې په نظر کې نیسئ. Identify the debit and credit accounts in the journal entry. اول خو په ژورنال کې دا تاسو مشخص کړئ چې کوم یو ډیبټ دی او کوم یو کریډټ دی. دوم قدم کې یا دوم سټپ کې به تاسو post the debit amount in the debit side of the respective ledger account. او همدا ډول دریم post the credit amount in the credit side of the respective ledger account. کله مو چې دا په ژورنال کې مشخص کړلو، ځاته تثبیت کړلو چې کوم یو ډیبټ دی او کوم رقم کریډټ دی، نو بیا به تاسو راواخلئ چې کله لیجر ته انتقالوي، ډیبټ به په ډیبټ سایډ کې لیکئ او همدا ډول کریډټ به د کریډټ په سایډ کې لیکئ. کله هم چې تاسو د ژورنال څخه انټریانې راواخیستلې او لیجر ته مو انتقال کړلو، نو دغه درې خبرې تاسو همیشه په نظر کې ونیسئ. دا هم موږ سره ډیفرنس بټوین ژورنال او لیجر دی. لیجر او ژورنال موږ سره څه فرق لري؟ ګور یو فرق خدا ده چې ژورنال ته موږ وایو اوریجنل بوک اف انټری ورته وایو، په داسې حال کې چې لیجر ته چې دی بوک اف فاینل انټری ویل کیږي. بل خبره په ژورنال کې بل فرق دا دی، ریکارډ ټرانزیکشن کرونالوجیکلی، ټرانزیکشن اکاونټ وایز. دغه ژورنال کې موږ تاسو ټول مکمل لیکل چې دی په منظم شکل باندې کوو، لکه څومره بزنس ریکارډز بزنس ټرانزیکشنونه چې اوسېږي هغه ټول موږ تاسو په منظم شکل یو بل پسې ریکارډ کوو. حال دا چې په لیجر کې چې دی همدغه عمومي ریکارډونه کلاسیفای کیږي، طبقه بندي کیږي او هر اکاونټ پکې مشخص کیږي. نو دغه عمده فرق دی. نو زمونږ نتیجه د درس یا د دې کوچنی پریزنټیشن دا شو چې لیجر از د backbone of accounting records. ګوري دغه لیجر چې دی موږ سره د اکاونټینګ د ریکارډونو هغه د ملا تیر په نامه یادېږي. که چېرته موږ سره لیجر ونه اوسېږي نو بیا موږ تاسو مالي راپورونه نشو جوړولی. it helps in tracking each account's movement. همدا لیجر دی چې موږ تاسو ته دا مشخص کوي چې یو اکاونټ کوم لوري ته حرکت کړی، مثبت حرکت لري که منفي حرکت لري، اکاونټ کې څومره بیلانس دی، بیلانس زیات شوی کم شوی، لکه ټول موږ تاسو ته د لیجر په ترو باندې معلومیږي. must be maintained accurately for correct financial reporting. که تاسو غواړئ چې صحیح مالی راپورونه جوړ کړئ نو د دې لپاره باید تاسو په لیجر کله چې ژورنال څخه ترانزیکشنونه اخلئ او لیجر ته انتقالوي باید ډېر دقت وکړئ چې غلطي تاسو نه پکې ونه شي. نو دا هم و زموږ د نن ورځې درس. سبا انشاءالله موږ تاسو بله موضوع باندې خبرې کوو. هیله ده چې زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ تر څو تر نورو هم ورسیږي.